سلامونه ملګرو، په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د حدودو د مدیریت په څلورم قدم باندې کوم چې د ورک بریک ډاون سټراکچر رامنځته کول دي خبرې کوو. ورک بریک ډاون سټراکچر په اصل کې هغه د فعالیتونو لیست دی چې په پروژې کې به ترسره کیږي. د یادونې وړ دی چې د پروژې د حدودو د مدیریت په برخه کې وروسته د دې چې د پروژې د حدودو د مدیریت پلان جوړ شو او د پروژې ضرورتونه راغونډ شو او همدارنګه د پروژې ساحه تعریف شوه، بیا په څلورم قدم کې د ورک بریک ډاون سټراکچر چې بیا وروسته په تفصیل لوستل کیږي یا د فعالیتونو لیست جوړیږي. د دغې لیست د ایجاد لپاره د پروژې د پلان څخه، د پروژې د اسنادو څخه، د محیطي عواملو او همدارنګه د پروژې یا د ادارې د پالیسیګانو څخه استفاده کیږي. وروسته د اهل خبره د نظریاتو څخه او د یو بل وسیلې څخه استفاده کیږي چې هغه د کارونو تجزیه ده. په دې مرحله کې هغه عمومي د پروژې حدود چې په دریمه مرحله کې ټاکل شوی په دې مرحله کې تجزیه کیږي، دیکامپوزیشن ورته وایي. او بیا د دغې مرحلې د اوتپوت په توګه سکوپ بیسلاین رامنځته کیږي. اوس سکوپ بیسلاین هغه د پروژې د فعالیتونو اساس دی او په دې کې په جزئیاتو سره په دې بحث کیږي چې کوم مشخص کارونه به د پروژې د محصول د انتقال په موخه ترسره کیږي. او همدارنګه په دې برخه کې د پروژې ځینې اسناد بیا اپډیټ کیږي او نوي کیږي د دې لپاره چې کله کارونه تر تجزیه لاندې نیول کیږي نو بیا د پروژې هغه تاریکې برخې لا روښانه کیږي او د دغه وضاحت پر اساس د پروژې مخکینی اسناد چې کوم رامنځته شوي هغه نوي کیږي.